که درته وایم چې د بل سړي له پوسټ څخه په فیسبوک کې پیسې ګټلی سي او هغه هم په پاکه ښکلي پښتو باندې همدا شی به یې درښیم. او تر هر څه له مخه ویډیو سیو کړه تر څو درنه ورکه نه سي. دا ښکلی پوسټ وګوره، زرګونه خلک یې خوښوي، خو ته یې خپل پښتو نسخه جوړوي او د خپل فیسبوک پیج لپاره یې زرینې نقطې وګرځوه. لومړی خبره چې هر پوسټ مو خوښ سو، که پښتو وي، که انګریزي وي، که عربي وي، که په بلې کومې ژبه کې وي، خپل موبایل ته یې سیو کړئ او ګوګل ته ورسئ، پلی سټور ته هلته ګوګل جیمینای ډاونلوډ کړئ. کم ډاونلوډ کړئ خو ډېره ښه خبره ده. ګوګل جیمینای به خلاصه کړئ. تر هر څه له مخکې که لاندې تاسې وګورئ فاسټ لیکلی، دا به په دویم باندې وګورئ، تھینکینګ وید 3 پرو. بیا به په کریټ ایمیج باندې کلیک وکړئ، خپل ډیزاین او عکس به دلته منتخب کړئ، ګیلري ته به ورسئ. ما دغه ډیزاینونه دي، له ما سره غواړم چې له دې څخه یو جوړ کړم، دغه ډیزاین راخم، بیا خپل عکس راخلم. دواړه په یو وار هم کولی شئ چې راواخلئ. دا پرومپټ په کمنټ کې لاندې سته او په ډسکرپشن کې هم ورکوم. په دې کې به تاسو که وګورئ دلته دا انګلیش لیکلی، ستاسو پوسټ چې په هره ژبه باندې وي هغه ولیکئ ورسره او لاندې به یو شی زه ورسره لیکم، تاسو یې بس خالص سایز منتخب کړئ. سایز غواړم چې د فیسبوک پوسټ یې که تاسو د بل چیز لپاره جوړوي هغه ورکړئ. له دې وروسته به هم دا اوکې بټن کلیک وکړئ، لږ وخت به انتظار وکړئ. زموږ عکس تیار ده، زموږ ډیزاین تیار سو. که تاسو وګورئ په ډیر ښایسته شکل سره زموږ ډیزاین تیار شوی ده. دا ای آی ده، څه جادو نه ده. لازمي به یوه غلطي کوي، کې کومه غلطي وکړه تاسو ورته ولیکئ، دی به یې سمه کړي. په 2-3 وارې به ستاسو ډیر ښایسته پوسټ جوړ سي. هره تبدیلي کولی سئ چې په دې کې وکړئ. نو که مو ویډیو خوښه سوي خپله یې هم لایک او له ملګرو سره یې شریک کړه تر څو هر یو ترې استفاده واخلي. د الله په امان.